اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن به تاسو ته د نتیجې یا نمونې فضا او نظري احتمال در وپېژنم. لومړی خبره ده چې د یو تصادفي ازمایښت ټولې ممکنه پایلې یا نتیجې که د یوې مجموعې یا سیټ په شکل ولیکل شي، همدغه مجموعه یا سیټ پخپله د تصادفي ازمایښت د نمونې فضا بلل کیږي. بله خبره ده چې یوه د نمونې فضا په عموما کې د اس په توري سره ښودل کیږي. دریمه خبره ده چې د نمونې فضا هر غړی د هماغه تصادفي تجربې یوه شونې پایله ده چې د لومړنۍ پېښې په نامه یادیږي. د دې څخه مقصد دا دی چې د نمونې په فضا کې هر غړی چې موجود دی دغه د تصادفي تجربې یوه شونې پایله کیدی شي، ځکه هر غړی چې ښکاره کیږي په خپله د همدغې د نمونې فضا یو غړی به وي، نو ځکه ورته یوه شونې پایله وایو چې په خپله دغسې پایلې ته بیا لومړنۍ پېښه هم ویلی شو. دلته مثال شته. دغه دایروي شکل کې د یو څخه تر شپږو پورې شمېرې شته. البته د دریو او د یو شمېره دوه ځلې راغلي دي. کله چې یو عدد دوه ځلې یا درې ځلې یا له دې څخه زیات ځلې راغلی وي، د دې په موارد ویلی شو چې د هغې د ښکاره کېدو چانس زیات دی، اما پایله یې یو شان ده. د دې لپاره که موږ د نمونې فضا ټاکو، نو د نمونې فضا سمبول اس په پام کې نیسو او غړي یې 0 1 2 3 4 5 او 6 په پام کې نیسو. دلته چې 0 ذکر شوی دی په دې معنا چې کله موږ د دې نمبرو ویشتل په یو غش سره کوو، نو دلته که غشی د دایرې څخه بهر ولګېږي، نو دلته زموږ پایله 0 ده، نو ځکه د نمونې په فضا کې 0 هم باید په پام کې ولرو. ښه، بله موضوع چې نظري احتمال و یا د یوې تصادفي پېښې یا پایلې احتمال دی. کله چې موږ دغه پیدا کوو، د تصادفي پېښې د مساعدو حالتونو شمېر به د تصادفي پېښې د ټولو پایلو د حالتونو په شمېر باندې ویشو. د دې لپاره یو مثال شته. په یوه تصادفي تجربه کې د ریمل یوه دانه اچوو. د دې لپاره دغه لاندې حالتونه په پام کې نیسو. مثال: که د ریمل شمېره تاکه وي، که د ریمل شمېره 5 وي، که د ریمل شمېره 8 وي، که د ریمل شمېره 1 یا له 1 څخه لویه وي، نو په دغه حالتونو کې موږ احتمال پیدا کوو. ښه، د لومړني حالت د وضاحت لپاره اول خبره دا کوم چې د ټولو پایلو د حالتونو شمېر د ریمل دانې لپاره 6 دی، ځکه چې د ریمل دانه 6 مخونه لري او د یو څخه تر 6 پورې ورباندې شمېره لیکل شوي وي. نو ویلی شم چې د ټولو پایلو د حالتونو شمېر 6 دی. د لومړني حالت مطابق د ریمل په دانه باندې د یو څخه تر 6 پورې په عددونو کې 3 تاک عددونه وي، نو د مساعدو حالتونو شمېر یې څو شو؟ 3. که چیرې اختصار شي، 1/2 عدد لاسته راځي. 1/2 عدد د فیصد له مخې دغسې هم لیکلی شو چې 50% په 100% کې، په دې معنا چې د دې لپاره چې تاک عدد د ریمل په دانه کې ښکاره شي، نو د دې چانس یا احتمال په 100 کې 50% دی. ښه، د هر حالت لپاره د ټولو پایلو د حالتونو شمېر ثابت دی، یعنې 6. که د ریمل شمېره 5 وي، دا چې د ریمل پر مخ یا پر سطحه یو د 5 شمېره شته، بله نشته، نو ویلی شو چې
د مساعدو حالتونو شمیر یو دی. که یو پر شپږو وویشل شي 0.1شپېته کیږي. او که دغه د فیصد په لحاظ لیکو په خپله ویلی شو چې 14.7% کیږي. په دې معنا چې د دې لپاره چې د 5 شمیره ښکاره شي د دې احتمال 14.7% دی. دریم حالت که د ریمل شمیره 8 وي، دا چې د ریمل پر مخ د 8 شمیره یو ځل هم شتون نه لري، نو د دې لپاره د مساعدو حالتونو شمیر 0 دی. 0 پر شپږ بیا هم 0، یعنی 0%. په دې معنا چې د 8 د ښکاره کېدو احتمال 0% دی. ها که د ریمل شمیره یو یا له یوه څخه لویه وي، دا چې د ریمل پر مخ د یو څخه تر شپږو پورې شمیرې شتون لري، نو د دې لپاره ویلی شو چې د مساعدو حالتونو شمیر هم 6 دی، ځکه چې یو هم پکې شامل شو او له یو څخه لوی هم. له یو څخه لوی یعنی 2 3 4 5 6. نو که ټول په پام کې ونیسو نو د مساعدو حالتونو شمیر هم 6 دی او د ټولو پایلو د حالتونو شمیر هم څو دی؟ 6 دی. 6 پر 6 څو کیږي؟ یو معنا دا ده چې 100% په 100% کې. په دې معنا چې د یو څخه تر 6 پورې د عددونو د ښکاره کېدو چانس، یا د مقصد دا چې د دوی څخه د یوه عدد د ښکاره کېدو چانس خامخا یا 100% دی. ګرانو زده کوونکو، درس دی په همدغه ځای بس وي. بیا چې له یوه نوي درس سره حاضرېږم. بیا لا په امان.